په کندهار کې د لوی اختر دوهمه ورځ بیا هم د امن په فضا کې ولمانځل شوه او د دې ولایت اوسیدونکي دا نیکمرغه اختر له نورو څخه ځانګړی ګڼي. دا د کندهار ښار په زړه کې د غازي پارک ساحه ده چې په لسګونه میله وال د لیرې او نږدې سیمو څخه په میله راځي. میله والو دې نیکمرغه اختر ته بیا هم د کوچني اختر په څیر د امن د اختر نوم ورکړی دی. د محمد ادریس او دوست محمد په نوم راغلو څو میله وال خپله خوښي داسې اظهاروي. الحمدلله والله ښه په خیر تېره شوه، ښه په خوشحالۍ باندې امن و امنیت و، نو ډېره د خوشحالۍ ورځ وه. د اختر دومه د غازي پارک راغلي، دغه شنامي پارک نور پارکونه شته، دغه ته موږ راغلو. د امنیت سره له بلې خوا بیا عوام د اسلامي امارت د مسؤلینو له رویې څخه خوښ دي. په دې اړه سمیع الله او رفیع الله چې څو تنه میله وال راغلي خپل نظر داسې وړاندې کوي. محترمه، دا اختر خو واقعا هم چې ډېر خوندور اختر دی، ډېر د خوشحالۍ اختر دی. زه فی الحال ډېر خوشحاله یم او د هر ځوان په مخ کې یو رقم خوشحالي وینم، یو رقم احساس خوشحالۍ. اوس خو اسلامي امارت راغلی دی، شکر ازادي ده، ازادي خو پیدا ازادي ده، خو داسې کابل ته نه کړلو پخوا. اوس خو نو داسې اختر دی، داسې انشاءالله اوس لومړۍ ورځ وه د خلکو خیراتونه کوله او اوس دومه ورځ ده. شکر لومړۍ ورځ ښه د خیر ورځ وه، تېره مو کړه په خیر، او دومه ورځ خو نو دا د پیل در روان دی. یادوي چې د اسلامي امارت ساتونکي د څو ورځو راهیسې د ښار په مختلفو واټونو کې ځای پر ځای شوي وو تر څو هیوادوال د امن په فضا کې اختر ولمانځي.